ارکونیسا درد زموږ د نرم لینا شروع کیږي تر خپې په پنجه پورې. نو دا درد د څه د وجې جوړیږي او د دې علامات څه دي او د دې علاج څه دی؟ ارکونیسا درد زموږ سره د اعصابو درد دی، یعنی نرو پین چې دا زموږ سره د نرم لینا شروع شي تر خپې په پنجه پورې دا درد دازې ورسره درد کوي. نو دا زموږ سره په ملا کې نري اډوکې دي چې هغې ته ډیسک ویل شي، چې کله د هغې زور په دې نرو باندې راشي نو د هغې د وجې دا درد کوي. یا که چیرې زموږ په دې نرو سره نږدې څه دانه راوخته او د هغې زور پرې راشي د هغې د وجې دا درد کوي. یا که چیرې زموږ د دې نرو سره نږدې د وینې یو دانه ابسس ګندګي وغیره جوړه شي نو د هغې زور پرې راشي او دا نرو درد کوي. یا که چیرې د جوړونو بیماري وي نو د هغې د وجې دا درد کوي. یا زموږ سره سکروللیک جوینټ ډیسارډر شو یا سپاینل لیګامنټ ډیسارډر، دا که چیرې موږ ته وشي نو د هغې د وجې دا درد کوي. د دې علامات دا دي چې دا درد به زموږ د نرم لینا یو سیټ طرف ته شروع کیږي تر خپې په پنجه پورې، او زموږ دا کومه نرو ده دا به ورسره میږي. یعنې زموږ په هغه ځای کوم ځای کې چې دا درد وي هغه ځای ورسره هم میږي کیدی شي، په هغه ځای ورسره بوج راتلی شي او زموږ د خپې پنجه ورسره هم میږي کیدی شي. نو که چیرې انسان ودرېږي یا څه زور وغیره په دې خپه باندې راوړي نو دا به ډېر زیات درد کوي او د درد د وجې به دا مخکې قدم نشي اخیستلی. د دې علاج دا دی چې تاسو به یو میاشت دې دپاره په بیډ باندې آرام کوئ، د دردونو میډیسن به استعمالوي. که چیرې دا درد د غوښې د زور د وجې کېږي نو تاسو به سپازمولایټیک میډیسن استعمالوي او تاسو دې دپاره ملټي ویټامین او بي کمپلیکس هم استعمالولی شي چې اول د دې سره ټیک کېږي. که چیرې د دې سره نه ټیک کېږي نو دې دپاره اخري آپشن یو سرجري اپریشن کې چې هغه ته لیمینیکټومي ویلی شي.